السلام علیکم. همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. نن ویډیو کې مو د پیسو ګټلو یو بهترینه ایپ تاسو ته راوړی دی. د پری مایننګ یو معتبره بهترینه پروژه ده چې تاسو اوس هم کولی شئ دغه ټوکن خرڅ کړئ او هم یې واخلئ په ډېره ښه قیمت سره. ډېر بهترینه اپلیکیشن ده، بهترینه پروژه ده، هېڅکله دغه هم له لاسه ورنه کړئ. دغه اپ چې دی د 2024 کال دی، بهترینه اپ دی. پری مایننګ ورکوي او ټوکن یې هم خرڅولی شئ او هم یې اخیستلی شئ په ډېر ښه قیمت سره. دغه ویډیو کې ټوله طریقه درښیم څنګه موږ دغه کې اکاونټونه جوړولی شو او څنګه ورسره والېټ کنیکټ کولی شو، څنګه ورڅخه ویډرا کولی شو. دغه ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه درښیم. خپله ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. تاسو به د هغې لپاره راشئ، دغه اپلیکیشن چې دی دغه به ډاونلوډ کړئ له اپل سټور څخه، او زه تاسو ته د دغه لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم او له هغه ځای څخه هم ترلاسه کولی شئ. صحیح ده. کله مو چې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، دغه لینک اپلیکیشن به را خلاص کړئ. کله مو چې را خلاص کړ، لاندې دغه ځای باندې به کلیک وکړئ او له هغې وروسته بیا هم دغه ځای باندې کلیک وکړئ، ورپسې دغه ایرن باندې به کلیک وکړئ او له هغې وروسته بیا لاندې دغه ساین اپ او دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، له هغې وروسته لاندې اوکې باندې به کلیک وکړئ. اوکې باندې مو چې کله کلیک وکړ، نو له هغې وروسته دلته لومړی دغه ځای کې به ایمیل ورکړئ. صحیح ده. کله مو چې دغه ځای کې ایمیل ورکړ، نو له هغې وروسته دغه ځای باندې سینډ کوډ دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، نو تاسو به دا ډول یوه صفحه راشي. کله چې دا ډول صفحه تاسو ته راغله، دلته دغه هغه شی دی، دا به داسې راکاږ کړي، د سار ته به یې راورسوئ. صحیح ده. کله مو چې سار ته راورسوله، نو تاسو ایمیل ته یو کوډ درومي. کله چې ایمیل ته کوډ درته لاړ، هغه کوډ به راواخلئ، دلته دغه ځای کې به هغه کوډ ورکړئ. صحیح ده. دا ځای کې به کوډ ورکړئ او دلته دغه ځای کې دواړو کې به یو شانته پاسورډ ورکړئ او دلته دغه ځای کې به زما انویټیشن کوډ ورکړئ. دغه زما انویټیشن کوډ دی چې تاسو یې په سکرین باندې ګورئ. کله مو چې دغه فورم ډک کړ، له هغې وروسته به راشئ دغه کنټینیو ته، کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړ، تاسو ته دا ډول یو آپشن راځي. دلته د ګوتو سکین غواړي، بایومټریک غواړي. صحیح ده. لومړی به د انیبل نو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، تاسو به د ګوتو سکین یا بایومټریک سمدستي ورکړئ. کله مو چې د ګوتو سکین یا بایومټریک سمدستي ورکړل، نو تاسو به ډایرکټ اکاونټ ته داخل شئ. کله چې اکاونټ ته داخل شئ، تاسو ته به دا ډول آپشن راشي. دلته لومړی دغه ځای کې دغه مایننګ دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. دلته به خپله مایننګ شروع کړئ. کله مو چې مایننګ باندې کلیک وکړ، تاسو ته دا ډول یوه صفحه راځي. دلته دا ځای باندې به کلیک وکړئ، ټاپ ټو ماین. صحیح ده. تاسو ماین چې دی هغه به شروع شي. لږ انتظار کېږي ورته. دغه دی زموږ مایننګ چې دی هغه شروع شو. دلته وګورئ، هر 24 ساعتونو کې یو ځل مایننګ کوئ. صحیح ده. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ دغه کې خپله مایننګ چې دی هغه شروع کړئ. نو کله مو چې مایننګ شروع کړو، نو اوس راځمه تاسو د والېټ کنیکټ کول ښیمه. له هغې وروسته به راشئ بېرته دغه ځای کې انویټیشن کوډ دی، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دا ستاسو انویټیشن کوډ دی، دغه کپي باندې به کلیک وکړئ. دغه دی، دا ستاسو انویټیشن کوډ دی، کپي به یې کړئ او یو خپلو ملګرو ته به یې واستوئ، تر څو ستاسو په انویټیشن کوډ باندې دوی خپل اکاونټونه جوړ کړي، تر څو تاسو ته هم ګټه لاړه شي. او دلته دغه ځای کې تاسو کولی شئ د دوی ټویټر اکاونټ چې دی هغه ورته فالو کړئ او دغه ځای کې د دوی ټلګرام ګروپ چې دی هغه جوین کړئ. په دې سره هم تاسو ته دوی ریوارډ درکوي، ټوکن درکوي. نو اوس درته د والېټ کنیکټ کول ښیم، څنګه موږ والېټ ورسره کنیکټ کولی شو. تاسو به د هغې لپاره راشئ لاندې دغه ځای ته، دغه منځ کې د بټوې هم د والېټ نشان چې دی دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، نو دلته دغه ځای کې دغه کریټ کنټریکټ والېټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. دغه ځای دا ځای باندې به کلیک وکړئ. لږ انتظار کېږي ورته.
ښه له هغې وروسته به راشئ دغه ځای باندې به کلیک وکړئ سر ته به یې راورسوئ تر څو دغه کیپچا چې ده دغه کیپچا حل شي. له هغې وروسته دلته دغه ځای به هم ټیک مارک کړئ او پسې دغه ځای به هم ټیک مارک کړئ. لاندې به راشئ دغه ځای به هم ټیک مارک کړئ او ورپسې وروستی خانه کې دغه ځای کې به هماغه پاسورډ ورکړئ تاسو چې مخکې د اکاونټ په جوړولو په وخت کې ورکړی و. کله مو چې پاسورډ ورکړل له هغې وروسته به راشئ دغه اوکې باندې به کلیک وکړئ دغه ځای باندې صحیح ده. لږ به انتظار شي تر څو دغه لوډینګ چې ده دا ختم شي. وایي تاسو پاسورډ چې دغه غلط دی زه سم پاسورډ ورکوم. ښه کله مو چې اوکې باندې کلیک وکړ نو دغه دی زموږ اکاونټ چې د هغه کنیکټ شو یعنې جوړ شو زموږ والټ سره دغه کوم پیسې او ټوکن والټ چې د هغه کنیکټ شو. نو راتلونکي ویډیو کې درته د ویډرا طریقه هم ښیم څنګه موږ دغه ویډرا کولی شو څنګه موږ اخیستلی شو ورڅخه سینډ او ریسیو باندې دا ټولو باندې زه به درته معلومات راتلونکي ویډیو کې هم درکوم صحیح ده. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او راتلونکي کې د دا ډول ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.